د بلخ ولایت د پولیسو له روزنیز مرکز څخه څه باندې 215 تنه پولیس فارغ شول چې فارغ شوي پولیس به د هیواد په 15 ولایتونو کې پر دندو وګمارل شي. د بلخ ولایت امنیتي مسؤلین وایي فارغ شوو پولیسو ته د مسلکي استادانو له لوري د ترافیکو امنیت څرنګوالي، موټر چلونې، جنگي وسایلو او په نورو بیلابیلو برخو کې 2 میاشتې روزنه ورکړل شوې ده. موږ سره په دې دوره کې فارغېږي 215 کسه فارغېږي. موږ دغه اومه دوره ده چې جمله ټول چې دلته فارغ شوي دي هغه 4155 کسه دي. د ژوند په سطح مرکز ده د 15 ولایتو لکه دا بلخ ولایت ده، سمنګان ده، فاریاب ده، جوزجان ده، سمنګان ده، سرپل ده. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د ساتنمانانو عمومي قومندان او د بلخ مرستیال والي ټینګار وکړ چې امنیتي سرتیري باید خپلو خلکو او ټولنې ته اسلامي او ملي فکر ثابت او رښتینی خدمتونو وړاندې کولو ترڅنګ په خپلو لیکو کې یووالی ټینګ وساتي. دغه اسلامي نظام ګوتاش ته پلاس راغلی ده، اوس به د استحکام لپاره، د ساتنې لپاره، د خرنګۍ لپاره موږ او تاسو هغومره سخته مبارزه کوو لکه 20 کاله چې وکړو. نهایت محکم قوه بگیره که از امیر خود اطاعت بکنه، از فرامین امیر خود اطاعت بکنه، به خاطر تطبیق فرامین امیر خود کوشش بکنه. له بلې خوا فارغ شوو سرتیرو ژمنه وکړه چې اسلامي نظام ته د خدمت په موخه په هر ډول شرایطو او د هیواد په هر ګوټ کې دندې ته چمتو دي. تعهد ما همین است که ما خدمت با ملت خود، با مردم خود، با مردم رنج دیده خود انشالله تا توان و قدرت واسه ما خدمت میکنیم. نمیمانیم کسی که امنیت مردم افغانستان را زیر تهدید ببره، امنیت مردم افغانستان را خراب بکنه و کسی را نمیمانیم که در این خاک بار دیگه اشغال بکنه، مردم افغانستان را به دربدری تباهی بکشه. ما بر تمام مردم خود، ملت خود وعده میدیم که همیشه در خدمت مردم هستیم. د یادونې وړ ده د اسلامي امارت واکمنۍ وروسته د 14مه دوره فارغین دي چې د پولیسو له دغه روزنیز مرکز څخه د فراغت سندونه ترلاسه کوي.